خدای خودی لاله سم زما غوندی بیلاری کا خدایا د کابل جنگونه ورکا من راولا خدایا د دوستانو ته زما شاته یو ځنګل ویني دا هم په واوره باندې پوښل شوی دی ټول کورونه ټولې کوڅې او سړکان په واوره پوښل شوي دي دا ځینې دلته په تاسو په ویډیو کې ویلی شي دغه درختې ټولې اوس هم واورې پر سر د کورو پر سر باندې واورې دي نو تقریبا د 25 او 22 سانتي متر مابین د واورې اټکل شوی و نو ډېره واوره شوې ده نو ډېری خلک راوتلي هم دي چې د خپلو کورو د مخ څخه دا واورې ایسته کړي موږ هم بس پاخته کېږو چې دغه د مخ واوره ایسته کړو تاسو موږ سره ویډیو ته کړو زما غوندې بیلاري کا خدایا د کابل جنګونه ورکا من راولا خدایا د کابل جنګونه ورکا من راولا خدایا د کابل جنکۍ بیرته دوستانو بیا هم په خیر راسئ بس دغه ځای به شروع کړو د خپل کور مخ په پاک کړو تاسو زموږ سره ویډیو وګورئ بیخي ډېره واوره شوې ده دا خواته همسایګانو دغه ځای نه پاک کړي دي اوس نو زما وارې دي زه به هم هغه خپله هڅه وکړم زموږ سره وګورئ زه چې راتېرېږم نو پړک دي بیلچه مې نه ده زده خو د خپل کوشش به وکړو ځکه دا خپله د هر شي زده کړه ځان ته یو جلا هنر دی نو بیلچه هم موږ ډېری خلک په خپل هېواد کې کله کوم خلک چې خټې کوي موږ هغو ته بیخي داسې په کمه سترګه ګورو ولې دا تر ټولو سخت کار دی زه نه پوهېږم چې د کومه ځای شروع کړم بس ورسره نابلده یم خیر سترګې دي زما غوندې په چا پسې رنځورې شه خدای خودي لاله سم زما غوندې بیلاري کا خدایا د کابل جنګونه ورکا من راولا خدایا د کابل جنګونه ورکا من راولا سلامونه دوستانو بیا هم په خیر راسئ د خپل کور مخ دغسې مې د ډېرو کورو د مخونه پاک کړه په خاطر دې چې د تګ او راتګ دپاره دلته ښځې او کوچنیان ځي د هغو دپاره به دغه یو څه اسانتیا وي بل دا مې قصدا په افغاني لباس کې وکړ تر څو زه دلته المانیان چې اوسېږي یا د نورې نړۍ خلک اوسېږي هغو ته دا پیغام ورکړم چې موږ افغانان بیا پښتانه د خواپاکۍ خلک یو د نظم خلک یو دا خلک چې مو د لباس یا د ژبې څخه یا د نامه څخه د جنګ تعبیر اخلي دا غلطه خبره ده موږ هم داسې د ژوند په طریقه پوهېږو موږ هم منظم ژوند خوښوو او موږ هم د سولې خلک یو نو دعا وکړئ چې شاګو په وطن کې په هره معنه سوله قایمه شي ډېره مننه جنګونه ورکا من راولا خدایا د کابل جنکۍ بیرته وادارې کا